نن پر دې خبرې کوو چې والدین یعنې خاوند او مېرمن څنګه د نورمال حمل مخنیوی کولی سي تر څو په ناخوښه او تصادفي شکل سره حمل له منځته نیسي. راوځو د حمل د مخنیوي پر لارو چارو به لنډې خبرې وکړو. تر شل زیاتې د حمل د مخنیوي لارې چارې شته. د مثال په ډول ګولۍ، پیچکاري، نارینه کنډوم، ښځینه کنډوم، زیاتره هغه حالات چې د مېرمنو په اوږو، رحم او یا نفرونو کې نصبېږي. خو د مېرمنو لپاره بهترینه د حمل د مخنیوي لاره هغه ده چې جانبي عوارض ونه لري، قیمت یې لږ وي، په اسانه لاسرسی ورته وسي، تاوانونه یې لږ وي او د ناغوښتل سوي حمل د رامنځته کېدلو احتمال پکښې کم وي. د دې ټولو څخه پر درې طریقو خبرې کوم چې جانبي عوارض او تاوانونه مطلق نه لري، په قیمت ارزانه دي او یا خو بیخي قیمت نه لري. که په سم ډول استفاده سي نو د ناغوښتل سوي حمل چانس هم ډېر پکښې کم ده او لاسرسی ورته اسانه ده. لومړی نارینه کنډوم، دوهم د مېرمنو د تناسلي آلې څخه د باندې انزال او دریم میاشتنی تقسیم اوقات. لومړی پر نارینه کنډوم باندې خبرې کوو. که چیرې کنډوم روغ او په خپل موقعیت کې برقراره پاته سي او د نارینه د تناسلي آلې څخه ونه وځي نو 100% د حمل مخنیوی کوي. او دوهم خارجي انزال. که چیرې خاوند د انزال په نږدې اوقاتو کې د مېرمنې د تناسلي آلې څخه خپله تناسلي آله وباسي او په خارج کې ځان انزال کړي، تر هغه وخته چې د خاوند د انزال پروسه نورماله وي او د جنسي مقاربت په وخت کې سپرم د مېرمنې رحم ته داخل نه سي نو دا طریقه هم 100% د باور وړ ده. ښه خبره دا ده چې تر انزال یوه دقیقه مخکې خاوند خپله تناسلي آله د مېرمنې د تناسلي آلې څخه وباسي او په خارج کې ځان انزال کړي. دریم میاشتنی تقسیم اوقات. دا طریقه په هغه مېرمنو کې د تطبیق وړ ده چې نورمال او منظم میاشتنی عادت ولري. که چیرې د مېرمنې د میاشتني عادت د شروع اوله ورځ د میاشتې لومړنۍ ورځ وي او یا داسې فرض کړلی سي او میاشتنی عادت 5 ورځې په بر کې ونیسي نو تاسې په شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه او لسمه ورځ د هیڅ خطر سره نه یاست مخامخ او په دې ورځو کې د تخمې د پخېدو پروسې شروع وي. نه تخمه پخه سوې وي او نه هم تخمه د تخمدان څخه تولید سوې وي او د حمل اخیستلو احتمال هیڅ نشته. او په 11مه، 12مه او 14مه ورځ تاسې 50% د حمل اخیستلو احتمال لري. دا ځکه چې کېدلی شي تخمه په لږ وخت کې پخه سي او تر 14مې ورځې مخکې په دې 3 ورځو کې د تخمدان څخه تولید سي. بهتره خبره دا ده چې په دې ورځو کې باید احتیاط وسي او د جنسي مقاربت څخه پرهیز وسي او یا د حمل د مخنیوي د لارې چارو څخه په پوره اطمینان او احتیاط استفاده وسي. د دې څخه وروسته پر 14مه ورځ په نورمالو والدینو کې چې مېرمن نورمال میاشتنی عادت او نورماله تخمه تولید کړي او خاوند د نورمال صحتمنده او فعالیت لرونکو سپرمو څخه برخمن وي، پاکامت یا د سپرمو په مشکلاتو اخته نه وي، نو په داسې شرایطو کې د 100% حمل احتمال شته. دا ځکه چې پر دې ورځ نو تخمه خامخا د تخمدان څخه تولیدېږي. کتابونه وایي چې تاسې پر 15مه، 16مه او 17مه ورځ هم احتیاط وکړئ، ځکه چې 50% احتمال د دې شته چې تخمه دقیق پر 14مه ورځ تولید نشي. نو بهتره خبره دا ده چې تاسې د 11مې ورځې څخه شروع تر 18مې ورځې پورې پرهیز وکړئ او یا په ډېر احتیاط سره جنسي اړیکه ونیسئ او د حمل د مخنیوي لارې چارې استفاده کړئ چې په نتیجه کښې به تاسې په کامیابه ډول د حمل مخنیوی کړی وي. بیا د 18مې ورځې څخه د میاشتني عادت تر راتګه پورې تاسې اجازه لرئ او د حمل د رامنځته کېدلو چانس ډېر کم ده او یا خو بیخي هېڅ نشته. دلته یو استثنایي حالت قرار لري چې ځینې وخت د حمل د مخنیوي باوجود بیا هم پکښې حمل رامنځته کېږي. هغه داسې چې په نورمال شکل د مېرمنې تخمه د ازادېدلو څخه وروسته تر 4 ساعته پورې د القا او د سپرم سره د یوځای کېدلو قابلیت لري او د نارینه سپرم د 3 څخه تر 6 ورځو پورې د القا او د تخمې سره د یوځای کېدلو قابلیت لري. ځینې وخت که پر 10مه ورځ خاوند او مېرمن جنسي اړیکه ونیسي او خاوند خپل مني د مېرمنې په رحم کې پرېږدي نو په دې حالت کې ممکن سپرم د تخمې د ازادېدلو تر وخته ژوندی پاتې سي او د تخمې د ازادېدلو په صورت کې تخمه او سپرم سره یوځای سي او حمل صورت ونیسي. چې د دې استثنایي حالت د مخنیوي لپاره او په مجموع کې د حمل په تصادفي شکل د رامنځته کېدلو د مخنیوي لپاره نارینه باید خپل سپرم یعنې مني د مېرمنې د تناسلي آلې څخه د باندې خارج کړي تر څو تاسې محفوظه جنسي رابطه ولرئ. او د حمل د مخنیوي د 100% اطمینان لپاره بهتره خبره دا ده چې دا 3 سره طریقې په یو وخت کې عملي کړي. کنډوم استفاده کړي. که چیرې د انزال پروسه غیر اطمیناني وي نو تاسې به په کنډوم سره د هغه مخنیوی کړی وي. ځان د باندې انزال کړي چې پوره باوري سي او سپرم مو د باندې خارج سي او د تقسیم اوقات په استفاده سره به تاسې د حمل د رامنځته کېدلو عمومي احتمال راکم کړی وي.
که چیرې کنډوم څیرې کیږي یا په غلطۍ سره په داخل کې انزال ترسره کیږي، نو بیا به هم د حمل احتمال کم وي او تاسو به په پوره اطمینان سره د حمل مخنیوی کړی وي. خلاصه دا چې دا درې سره طریقې ډېرې محفوظې، باوري او بې ضرره دي. پالسو ګولۍ، پیچکارۍ او هغه مصنوعي آلات چې د مېرمنې په وجود کې نصبېږي، هغه جانبي عوارض هم لري، مصارف یې هم زیات دي او په پوره ډول د لاسرسي او تطبیق وړ هم نه دي. په جانبي عوارضو کې د مېرمنې وزن زیاتېږي، د مېرمنې د هورمونونو د توازن د خرابوالي باعث کېږي. د استعمال څخه وروسته که چیرې بیا تاسې د وخت په تېرېدلو سره د حمل اخیستلو تصمیم نیسئ، نو د اکټوپیک پریګننسي چانس ډېر زیات ده. معنا دا چې درې هم بغیر په بل قسمت کې تخمه غرض کېږي. په خاص ډول په نفرونو کې چې دوه عمده تاوانه لري. اول دا چې حمل په دې ساحه کې دوام نشي کولی، مېرمن به حتما سکت ورکوي. او دوهم دا چې یو وارې مېرمن سکت ورکړي او نفر یې زخمي سو، نو د دوهم وار لپاره بیا د دې پیښې د رامنځته کېدلو چانس 50% زیاتېږي. مګر په دې طریقه چې مخکې مو مفصلې خبرې وکړلې، د هغوی سره هیڅ جانبي عوارض موجود نه دي. اسانه، ارزانه او بې ضرره د تطبیق او لاسرسي وړ دي. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ. نظر مو راسره شریک کړئ، زموږ د فیسبوک او یوټیوب اکاونټونه تعقیب کړئ او ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.